سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامع پرتاني. ملګرو، نن یو ځل بیا په ډېره خوندوره او جذابه ویډیو کې تاسو ته حاضر یم. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو تمبیل ولیده چې ما تاسو ته یو عکسونه ښودلي چې څنګه کولی چې د نړۍ هر مشهور کس سره دا رقم ته سیلفي واخلو. ګورئ ملګرو، هېڅ مشکل نشته که تاسو هر لوبغاړي سره یا نړۍ هر مشهور کس سره غواړئ عکس واخلئ. مثلا دا زه یم او دا څنګه د شاهرخ خان ده، بلکل داسې ښکار لکه ما چې له هغه سره ریل فیس کې څنګه کې عکس اخیستی وي. دا ډول عکسونه به موږ څنګه اخلو ملګرو؟ موږ نه تنها کولی شو له شاهرخ خان سره، بلکې کولی شو د نړۍ هر مشهور کس چې که د کرکټ لوبغاړی که د فوټبال لوبغاړی وي، که نور سیاسي اړخ کې وي، که هر اړخ کې موږ کولی شو سیلفي ورسره واخلو. مثلا که چېرې تاسو غوښتلی چې کې راشد ارمان راوستلی، نبي راوستلی شي، ګربز راوستلی شي، نور سلمان خان راوستلی شي، کوم نفر ستاسو زړه وي تاسو کولی شئ د شاهرخ خان په ځای هغه راولئ، دغه ځای کې تاسو خپل عکس ورکړئ. څنګه دا طریقه کېږي ملګرو؟ ډېر اسانه ده، هېڅ شي ته هم ضرورت نشته ده. نو که چېرې غواړئ د یو ویډیو ایډیټینګ یا د کرپټو په باره کې داسې خوندورې ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل خامخا چې سره سبسکرایب کړئ او د حمایت لپاره ویډیو سره لایک کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو، له هر څه دمخه به تاسو ته لومړی داسې زما ټلګرام چینل ته ټلګرام چینل ته چې کله راغلی ملګرو، په دغه برخه کې تاسو وګورئ ما تاسو دلته یو فرمټ اچولی ده. دا فرمټ ملګرو ضروري چې دا فرمټ نه وي تاسو نشئ کولی ملګرو په دې کې عکس جوړ کړئ. صحیح ده ملګرو؟ دلته ما تاسو ته یو فرمټ لیکلی، دا فرمټ به تاسو راکاپي کړئ. ګورئ ملګرو، په دغه ځای کې ما دوه عکسونه درته اچولي دي او لاندې څنګه ده ملګرو یو فرمټ ما تاسو ته لیکلی ده. دا فرمټ به ملګرو تاسو راکاپي کړئ. کله چې دا فرمټ راکاپي کړئ ملګرو، هغې نه وروسته به تاسو راسئ چټ جي پي ټي ته. کله هم ملګرو چټ جي پي ټي ته راغلی، دا زه نوی اکاونټ ده ملګرو، دا اکاونټ زه ورپکې ښه نه ملګرو، دا ما چټ جي پي ټي کې اکاونټ جوړ کړ. زما اکاونټ جوړ ځکه دا زه پلس ورژن نه کاروم، بل اکاونټ کې مې 3 عکسونه جوړ کړل، اوس هغې کې نور نه جوړوم، نوی اکاونټ مې راخلاص کړ. دې لپاره ملګرو تاسو راسئ دلته دغه د عکس ځای باندې کلیک کوئ، دلته به اپلوډ فوټو وهئ ملګرو. کله مو چې فوټو وهو ملګرو، دلته ستاسو یوه خبر یاد وي. اول به ملګرو تاسو هغه خپل عکس ورته انتخاب کړئ، مثلا کوم عکس سره غواړئ تاسو چې وکړئ عکس ولګوئ د بل لوبغاړي. مثلا زه دلته خپل عکس انتخابوم، بیا مې راځم د رشید ارمان عکس دلته کوم او دلته اډ وهم. کله مو چې اډ وهم ملګرو، دلته به تاسو کوم فرمټ چې راکاپي کړی هغه بل ته ورته پیسټ کړئ. د پیسټ کولو نه وروسته ملګرو په دغه ځای کې راسئ، مثلا دغه ځای کې یو بل نوم لیکلی ډوکولر سلمان په نوم ده، که چې ده ملګرو دغه نوم به تاسو داسې کې ګډ کړئ. صحیح ده؟ دا نوم به ګډ کړئ، دلته به تاسو راشد خان ارمان ولیکئ، یا هم بل شي مثلا بل لوبغاړي عکس تاسو جوړول. زه لیکم راشد خان. صحیح ده؟ ما راشد خان ولیکم. مثلا که تاسو دلته د سلمان خان عکس لګول دوی چې به څنګه کوئ، سلمان خان نوم بیا په دغه ځای کې ورکوئ. که د محمد نبي هم کړی بیا به د محمد نبي نوم څنګه کوئ په دغه ځای کې تاسو ورکوئ. ښه، دا مو چې کله ملګرو ولیکئ، هغې څخه به وروسته تاسو راسئ دغه د ویکټور علامه چې وینئ ملګرو، په دې به تاسو داسې یو کلیک ورته ښه نه ملګرو، ته لاندې چې د ویکټور علامه ده ملګرو، یعنې سین کولو علامه، په دې به تاسو داسې یو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې دا داسې کلیک ورته واخیستئ ملګرو، بیا به یوه شېبه ورته انتظار وکړئ چې ستاسو عکس څنګه د جوړېدو په حالت کې وي. ښه ملګرو، په دغه ځای کې موږ نه بیا یو سوال وکړو، تاسو غواړئ راشد خان ارمان سره عکس جوړ کړئ، نو یوازې ما ته ووایئ تاسو خپله خبره کنفرم کړئ. ما دلته ورته ویلي یس زه غواړم راشد سره عکس جوړ کړم. څنګه ده؟ یس کنفرم مې دلته څنګه ملګرو ورته ولیکه. دې څخه وروسته ملګرو ته لیکلي پروسیسینګ ایمیج، زموږ عکس به څنګه شي په یو څو دقیقو کې چمتو شي. یا ملګرو شاید دا عکس څنګه د زموږ کوره شاید له دې سره مطابق روانه ښي، هغې ته به زه یو بله طریقه درښیم چې موږ به انشاءالله په هغې وسیله باندې وکولی شو چې دا عکس څنګه کړو هوبهو د خپله کورې ته واړوو. لږ انتظار ورته کوو ملګرو تر څو دا عکس څنګه شي جوړ شي. ښه نو ملګرو، دا ده زموږ عکس چې څنګه کوو په بلکل توګه صحیح ده جوړ کوم. اوس ملګرو زما کوره یې صحیح رااخیستې ده، خو د راشد کوره یې لږ څنګه ده سامانه ده رااخیستې ده. دې لپاره به تاسو ملګرو دا څنګه کوئ، په دغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو؟ کله مو چې دا عکس را ډاونلوډ کړئ بیا یوه شېبه انتظار وکړو تر څو زموږ دا عکس را ډاونلوډ شي. بیا ورځو ملګرو فاست سواب ورته کوو تر څو دا عکس څنګه ده لږ نور هم زموږ کوارې ته ورته شي. نو کله مو چې دا را ډاونلوډ کړو ملګرو، بیا راشئ ملګرو خپل ګوګل کروم ته. کله مو چې خپل ګوګل کروم را خلاص کړئ ملګرو، په سرچ کې به تاسو دلته ولیکئ ریمیکر اے آی. صحیح ده ملګرو؟ ریمیکر اے آی به ولیکئ. دا به څنګه کوئ، لومړنی ویبسایټ به تاسو را خلاص کړئ، دلته لیکلي فاست سواب، لیکلي فاست سواب، په دې فاست سواب باندې کلیک وکړئ. ښه نو ملګرو، په دغه ځای کې به تاسو ملګرو لومړی څنګه کوئ، خپل عکس چې کوم چټ جي پي ټي باندې جوړ کړی دی هغه به دلته ورته اپلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو؟ ما دلته چټ جي پي ټي باندې چې کوم عکس جوړ کړی دی هغه مې ورته اپلوډ کړ. دلته ملګرو تاسو خپل اوریجنل عکس څنګه کوئ اپلوډ کړئ. مثلا دلته خپل راځم اوریجنل عکس څنګه کوم ملګرو دلته ورته اپلوډ کړم.
هغه ځای نه زه خپل عکس راخم. صحیح ده ملګرو، لږ انتظار کوه تر څو زه خپل عکس پیدا کړم. دغه د عکس پیدا کړ، ډن باندې کلیک کوم. کله مې ډن باندې کلیک وکړ ملګرو ته لیکلي سواپ. صحیح ده ملګرو، دغه سواپ باندې یو کلیک ورته اخلو. کله مې دې باندې کلیک واخیست ملګرو، یوه شېبه ورته انتظار کوو تر څو زموږ عکسونه څنګه چې دلته جنریټ شي. نو دا معمولا په یوه دقیقه 2 دقیقې وخت نیسي ملګرو. بیا نو ته په دغه لومړنۍ خانه کې به کوم عکس مې چات جي پي ټي باندې جوړ کړی هغه به هغه کوي، او دغه دویمه خانه کې به ملګرو تاسو څنګه کوئ خپل اصلي عکس یعنې کوم ته چې فاست سواپ کوئ هغه به ورته انتخاب کوئ. نو دې کې ملګرو نور ډېر زیات کارونه په دې ویبسایټ کې هم کېږي، انشاءالله په آینده کې درته ښیم. او زموږ اوس موضوع سره ملګرو عکس جوړول دي، یعنې مشهورو خلکو سره. نو زه دا لږ انتظار کوم ورته ملګرو تر څو زموږ عکس څنګه ده را جنریټ کړي. فکر کوم ملګرو زموږ عکس یې جوړ کړو. نو لږ ورته انتظار کوو ملګرو. او بالکل ملګرو تاسو خپله هم وګورئ چې زموږ عکس څنګه کله راشد ارمان سره په څومره ښکلي شکل سره جوړ کړو. نو دې ډاونلوډ لپاره ملګرو یوازې دلته راسئ، تاسو په دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو ملګرو دا عکس څنګه شو را ډاونلوډ شو. دلته په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوپن باندې کلیک وکړو نو بالکل زموږ عکس له راشد ارمان سره ملګرو څومره ښکلی جوړ شو. نو په همدې طریقه تاسو کولی د نړۍ هر مشهور کس سره خپل سیلفي عکس څنګه ده واخلئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوې مو ته زده کړئ. تر بیا پورې په لویه بخښنه کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.